د نړۍ هنداره هغه جغرافیایي دایره المعارف دی چې نستړی کېدونکي محقق احسان الله اریانزي ورباندې کابو 3 لسیزې کار کړی دی. په دې څو ټوکیز کتاب کې د دنیا ټول ملکونه په تفصیل سره معرفي شوي دي. ښاغلي اریانزي دغه دایره المعارف څو کاله پخوا بشپړ او له هغه راوروسته ناشرانو څو ځله چاپ کړ. احسان الله اریانزي اوس د نویو معلوماتو او تحولاتو په رڼا کې د خپل دې اثر په بیا کتنه بوخت دی. د بیا کتل شوي متن د آسیا برخه همدا څو اونۍ د مخه په حمل میاشت کې چاپ شوه. دی هیلهمند دی چې په راتلونکي 1 کال یا څه باندې موده کې به بیا کتنه بشپړه او ټول ټوکونه به په 6,000 مخونو کې چاپ شي. احسان الله اریانزي به د خپل جغرافیایي دایره المعارف په باره کې تر خبرو د مخه دا راته ووایي چې له لیکوالي سره یې څنګه دلچسپي پیدا شوه. د کتاب او قلم سره زما د آشنایي کار د استادانو حبیب الله رفیع او زلمی او ادمل او بیا د دوی په واسطه باندې د مشرانو استادانو لکه بینوا صاحب، عبدالله بیبي صاحب، نو په دغه آشنایي کې دغه مینه زما سره پیدا شوه د کتاب د لوستلو، بیا وروسته د لیکلو د ژباړې. اول کې دا مالندار داستانونه وو، د داستانونو 3 مجموعې چاپ شوي دي چې غالبا 15 لنډې کیسې پکې دي. که وخت ولرم اوس هم زه دا کار وکړم. لا هم د لنډو کیسو سره مینه شته، اوس هم لولم. اوس هم که داسې یو ځای ته لاړ شم لکه دا د قندوز غونډۍ چې دي که نه، په دی یا د امو سیند غاړه د پسرلي په میاشت کې یا د کوچیانو خیمې ووینم یا د طبیعت سره ځان ډېر زیات نږدې احساس کړم، یعنی یقین وکړم اوس په خپل وجود کې یو بدلون وینم. یعنې زړه مې غواړي داسې یو قلم او کاغذ راواخلم، د شاوخوا ته وګورم، یو څه ولیکم. ادبیاتو ته مخه کې زه هم لنډې قصې لیکم او پخوا مې ډېرې لیکلې، خو ګمان کوم داستان لیکل سخته کار ده، د نور تحقیقات اسانه دي. څنګه په دې هغه کې ته شریک را سره کنه؟ د ادبیات تخلیقي برخه مالندار لیکل ډېر لوی ظرفیت غواړي او سخت کار دی. داستان په مورد کې زما خپل شخصي تجربه دا ده چې دا اوس هم دا سوژه له ما سره شته چې په هغې باندې 20 کاله وتلي دي، خو لا لیکل شوې نه ده. یو موضوع یو ځای کې ووینم، فکر وکړم چې دې ته یوه سریزه را جوړه کړو، یو قهرمان ورته پیدا کړو، یو پایل ته ورسېږي، یو شی جوړېږي. خو دا هم زما په ذهن کې وي، اما په یاداشتونو کې وي. بیا په یو وخت کې یو بل کتاب ولولم، یو شی د هغې سره راواخلم، دې سره کېږدم. یو ځای کې په ټلویزیون باندې یا په فلم کې یوه صحنه ووینم چې د هغې سره نږدې وي، نو یوه ټوټه د هغې نه راواخلم، هلته ورسره کېږدم. دغه سوژه کېدای شي ما سره تر 10 زیاتو پرتې وي او په ځینو باندې 20 کالو زیات وخت وتلی، خو لا تر اوسه پورې بشپړه شوې نه. ښاغلی اریانزي، له داستانونو به چې ستاسې د فرهنګي کارونو یوه مهمه برخه ده راتیر سو او جغرافیې ته به راسو. د جغرافیې په حصه کې چې تاسو کوم کار کړی دی د ډېرو په نظر باندې په افغانستان کې ساری نه لري. د ټولې دنیا جغرافیه لیکل، د ټولو ملکونو، هغه هم طبیعي جغرافیه، هم سیاسي جغرافیه، هم اقتصادي جغرافیه، او هغه هم په 2,000 مخونو کې. ټول مخونه یې څومره دي؟ دا اوس کوم کار روان دی او دا به په آینده 1 کال کې بشپړېږي، دا به 6,000 مخه وي. ټولې قارې د دنیا به احاطه کړي. نو خبرې به په دې وکړو، د دې کار تاریخچه بیان کړئ. څه وخت هم ورپام شول، څه وخت هم شروع وکړه او کوم ځای ته رسېدلی یاست؟ دا د داود خان مرحوم د ولسمشرۍ 2 وروستي کلونه وو. زه په کابل پوهنتون کې محصل وم او داود خان مرحوم غوښتل چې د خپل وکلن پلان د تطبیق لپاره په دې محصلینو باندې فشار دومره زیات وي چې دوی بې له درس وصل نه بل څه ته متوجه نه وي. غوښتل چې تکړه انجینران وروزي او طب ډاکټران او هغه کسان چې په ساحه کې د اوبو د بند په جوړولو باندې کار وکړي او د تاسو په کوم باندې کوي او بخښئ؟ زه د اقتصاد فاکولټه کې وم. موږ به د سهار نه تر ماښامه پورې په دې فاکولټه کې مصروف وو او ډېر ځله به چې موږ کور ته رسېدو ماخوستن به وو. زما مور پلار به د ماخوستن لمونځ هم کړی و، زه به د فاکولټې نه تلم، بیا به پروژې وي او بیا به لوستلو. اما په عین حال کې چون زما د استادانو رفیع صاحب او ادمل دوی سره روابط وو، دا دې خواته هم کشف زما لکه د کتاب لوستلو خواته، د ادبیاتو خواته، د فولکلور خواته. هلته د درس محیط و، دلته د ملګرتیا او د روابطو مسله وه. زما په یادېږي چې لکه رفیع صاحب ماته ویلي وو چې که زه افغانستان په ولایاتو کې د واده بدل راټوله کړم او دغه ساند چې په مړي باندې ویل کېږي او هغه سندرې چې ځوانانو په تړونو کې وایي او لکه متلونه راټول کړو، د دې نه مجموعې جوړې کړو. خو ما فکر کوی زه به ډېر د دې کار دپاره نه وم جوړ. په یوه وخت کې مې دغه د نړۍ هنداره ته توجه واړوله. په هغه وخت د کابل په بازار کې انګلیسي کتابونه خو لږ، خو د ایران چاپ کتابونه چې راتلل، نو په دې کې یو کتاب و جغرافیه کامل جهان د حبیب الله شاملوي لیکنه وه او زما په یادېږي چې کوم کتاب د ما سره و هغه 11 چاپ و. اوس دا کتاب نه چاپېږي.
په دې کې د نړۍ هېوادونه د په 2 3 4 پاڼو کې معرفي شوي وو. اما ډېر لاندې طبیعي جغرافیه او بشري جغرافیه او سیاسي جغرافیه او تاریخ لکه یو پاراګراف. نو ما داسې فکر کوم چې په افغانستان کې خو د کتابونو په برخه کې کمبود فوق العاده ډېر دی، خو زه به داسې یو کار ته ملا وتړم چې هغه مې په وس پوره وي. په هغه وخت کې جناب استاد رفیع صاحب یو کتاب لیکلو پښتو پانګه، په دې کې د پښتو چاپ شوي کتابونه لاندې پیژندګلوي راوسته او ما ورسره کومک وکړ په پاکنویس کې. غالبا د پښتو چاپ شوي کتابونو شمیر له 1000 نه اوښت او د ټول افغانستان هم دغه وضع په دري ژبه کې شاید د 1000 نه بلک زیات یا کم وو. خو موضوعي ویش د کتاب خوشنی کوونکی وو. لکه د علومو برخه په دې کتاب کې د شپږ اتو نه زیاته نه وه. یو استاد شهزاد یعقوبی په نګران کې چې د طب کې په پښتو ژبه کتابونه لیکلي وو او زه لاړم او دا کتابونه پیدا کړل. د رفیع صاحب د شخصي ملاحظې لپاره مې کابل ته راوړل او تر اوسه پورې زه هغه استاد یو احترام لرم ځکه چې د علم په ژبه کې راوستلی وو. نو ما فکر کوم زه باید داسې یو کار وکړم چې هغه زموږ د ځوان نسل ته ګټه ورسوي. په دې خاطر باندې دغه او په یو داسې ساحه کې چې کار نه سوی کار وکړي. اما ما کوشش وکړ چې خپل تش وخت په دې باندې ډکم او یو ارمان مې چې په ځکه و چې ځوانان لپاره داسې یو کار وکړم چې دوی په هغه کې ځان وویني او دنیا وویني او بیا ځان سره پرتله کې چې موږ چیرته یو دنیا وال چیرته دي. نو کېدای شي دا په یو ځوان کې یو احساس راوپاري چې موږ هم زیار وباسو او زحمت وباسو او د سواد نه را شروع کو، د مکتب نه را شروع کو، د پوهنتون او د ماسترۍ او ډاکټرا مسله په افغانستان کې عام کړو. کېدای شي موږ په هغه ستاندرد چې خلک په نور دنیا کې ژوند کوي موږ هم ځان هغه ته ورسوو. نو تاسو ول چې د داود خان مرحوم په زمانه کې دا فکر در سره و، آیا په هغه وخت عملی کار شروع کو کنه عملی کار هم وروسته شروع کو؟ عمر ماخذونه چې په هغه وخت موجود وو، مثال خبره زلاړم په کابل کې چې کوم سفارتونه وو ټول د مراجعه وکړه، د شمالي کوریا سفارت، د جنوبي کوریا، د چین او د مصر، د ټول زوار غلام او د هیوادونو په ارتباط معلومات سره وغوښتل. ځینې په انګریزي ژبه، ځینې په عربي ژبه. کتابونه ما په اختیار کې راکړل او څه کتابونه چې کابل بازار کې پیدا کېدل د ایران راتلل دا سره راټول کړل او ما په هغه وخت عملاً کار شروع کړی و. د چاپ زمينه هغه وخت برابر شوه. زه په خبر کې مهاجر وم او زه ورسره یو صافي سب دفتر او یو 2 فایل چې تقریبا 800 لیکل شوی پاڼې وي د اسیا او د اروپا او د امریکا او د افریقا او استرالیا ټول سره ګډ وي. دا فایل نه ځان سره یو لغلته ننګ یوسفزای سي مرحوم په دفتر کې تشریف درلود. ما ورته چې ما دا یو کار کړی دی په دې باندې اوس 10 کاله وتلی دي. دا ارقام ډیر زاړه دي، بیا لیکل غواړي خو ماخذونه ما سره شته. زه کولای شم د دې وخت وباسم او دا کتاب بشپړ کړم که تاسو را سره کومک وکړئ د چاپ برخه کې. بیا دوی ول چې په دې هفته کې موږ متوجي وو چې دا یو کمبود شته. خپل دفتر کې مې شاته وظیفه ورکړې و چې یو لنډکی غوندې کتاب د دنیا د پیژندګلوۍ په اړه کې پښتو باندې برابر شي. خو چې کله ما د خپل مواد ورته وښودل بیا واقعا ډېر تشویق کوم او بیا ما ورځ نه بیا ما د کتاب په اساسي لیکلو باندې شروع وکړه او اول ټکی په کال 2000 کې د صافي صاحب دفتر نه چاپ شو چې هغه بیا په 2003 کې بیا چاپ شوی دی او په روسه کال 2012 کې بیا چاپ شو. اول ټوکی د آسیا ده، اول ټوک آسیا دی ځکه چې افغانستان کې راتلو نو ما ځکه آسیا ټوک اول نیولای و. په اول ځل چاپ کې چې 2000 نه شروع شو ته 2015 پورې. دا کتاب خو د 2000 نه تر 2015 پورې یو ځل چاپ شو او په دې منځ کې آسیا بیا چاپ شو، افریقا بیا چاپ شو، استرالیا بیا چاپ شو، آسیا بیا چاپ شو. بیا لکه مخکې چې ما عرض وکړ لکه زه خبر د جغرافیې شاګرد نه یم نو ما فکر وکړ چې کېدای شي په مسلکي لحاظ په دې کتاب کې څه نیمګړتیاوې وي. بیا مې یو 2 کاله مخکې په کابل کې د پوهنتونونو د علومو د اکاډمۍ او د ځینو ښوونځیو د جغرافیې د استادانو یو سیمینار خپل شخصي ابتکار باندې را دعوت کړ چې عزیزان ما داسې یو کار کړی دی، اما زه مسلکي انسان نه یم، راځئ ماته مشوره راکړئ چې دا کتاب بیا لیکو څه باید وکړو. نو بیا موږ د استادانو په مشوره باندې چې مخصوصا ریاست هغه کوي د ټیم پوهاند غلام جیلانی آرس چې خپل 40 کلن استاد د جغرافیې لوړ تحصیلات لري او 40 جلد کتابونه لیکلي. نو بیا دوی د ما سره مرسته وکړه او یو نوې هغه ورته جوړ کړ، یو نوې فهرست هم د کار ورته جوړ کړ. په عین حال کې ما به د کوټه نه او د بلخ نه او د هرات نه او د قندهار نه او د هلمند ټلیفون راتل چې دا کتاب مو په ګرځو نشو پیدا کولای. تاسو معلومه ده لوستل کتاب نه دی خو یو ریفرنس دی. یو ځکه یو سیل راځي، یو ځکه یو کودتا کې، یو ځکه یو کورنۍ جګړه پیښیږي په یو هیواد کې. تاسو راخلي سابق ټول ته پراتی دي دا نوې پیښه چې ورسره یو ځای کې نو دغه هیواد په ارتباط یا په پیژندګلوي یا یو سیاسي مقاله یو څه نه جوړېدای شي. بیا په 2011 کې د کتاب بیا لیکل ته فیصله وکړه لسره نه د نویو د لاس کله چې کوم تغیرات راغلي وو او زموږ د میتودولوژي په حساب کې چې د استادانو کومې مشورې درکړې وي دغه پرانا کې دي
مثلا دوی مشوره دا و چې باید افغانستان او دغه مطلوب هیواد پیژندګلوي بحث په دې کې زیات شي. دوی مشوره دا و چې دغه د ټولنیز پرمختیا بحث باید په دې کې ویل کې په یو هیواد کې د سواد مسله او د ښوونځي او د پوهنتونونو د شاګردانو او د استادانو د ښځې مسله په ټولنه کې او په قانون کې د روغتیا مسله د ځوانانو لپاره دوی غوښتل چې په بشري جغرافیا ډېر کار وشي. دا برخه هم د استادانو په مشوره کې ورزیاته کړه. او زموږ دغه نوي کتابونه چې په دنیا کې چاپیږي لکه المناک په امریکا کې چاپیږي هر کال په ډېر لوړ تیراژ باندې په انټرنیټ کې چې کوم مواد یو ډېر پریمانه دي دې ته هم لاسرسی پیدا کړ. نو بیا لیکلو باندې شروع وکړه. په هغه اول ځل د آسیا کتاب و 810 مخه اوس دا شوی تقریبا 1300 مخه. تر څه وخت پورې به ټول تکمیل کړي؟ آسیا خو پروسه کال په 2012 کې یو ځل چاپ شو او چې بیا ډېر زر د بازار نه پورته شو. نو اوس په 2 میاشتو کې لکه په مارچ دا کتاب بیا چاپ شوی دی. استرالیا اوس چاپ نه راوتلی دی. په افریقا باندې موږ هم د اوس کار کوو او تقریبا 15% کار بشپړ شوی. دغه په تعقیب اروپا وی او بیا به امریکا وی. بیا چې کله 15 ټوکه تکمیل شول په 6 مخو کې اوس موږ د دریجه به کار شروع کړی دی. ځکه دام دغه استادانو د سیمینار چې غوړې ترجمه کوي یو فیصله و هم د اوس یو میرمنې په ترجمه باندې مصروف دي چې دوی خپل دریجه به دي اما الحمدلله پښتو باندې روانه خبرې کولای شي ادبیات هم خېدي. نو موږ غواړو چې دا کتاب په 2014 پورې په دواړو ژبو په 12 مخونو کې بازار کې موجود دي. شغله اریانځي په دې کتاب کې په زرګونو نمونه دي د شاعرونو د غرونو د سیندونو د درو معمولا معادل پیدا کول چې په پښتو کې څو ورته ولیکو دا یو جنجالي. زه خپل شخصي خاطره درته وایم کوم کوم یو 15 کاله په خوا به یا به 10 کاله په خوا د ارمني ادبیاتو یو کتاب په ګوتو راغی د ولسی ادبیاتو په انګریزیو په دې کې مې نشان انتخاب کړل ترجمه میکړل کیسه به کیسه ولا په هغه کې یو شاعر الیپو نومیږي. ما فکر وکړ مال ارمنیان خو ډېر زوړ تاریخ هم لري او دا به د ارمنستان کوم شاعر یا به ځینې شاعرونه اساطیري موجودیت لري افسانوي خو یې نه جابل سا جابل قا شته نه خو په افسانو کې خوشته. نو دې ته مې اهمیت ورنکوم الیپو مې ولیکو. 2-3 کاله مخکې مې دغه د نقلونو کتاب چاپاو د زرو هندارو کور په هغه کې مې دغه قصه کې چې دغه شار راغلی د الیپو په نامه مې راواخیستو. دغه تیرو 2 کلونو کې چې په سوریه کې لبد مرخه کورنۍ جګړه روانه ده په خبرونو کې مو اوریدل په راپورونو کې مو ولوستل الیپو خو حلب ته وایي او حلب په اسلامي دنیا کې زموږ په ادبیاتو کې زموږ په فرهنګ کې څومره مهم مقام لري او ما دې ته نو پام سوي. په هر حال اشتباه وسوه. اوس زه غواړم خپل دغه تجربه له تاسو سره شریک کړم. له داسې مشکل سره مخامخ کېږي نه په دې کار کې. د کتاب سریزه کې یو ځای کې دا موضوع ما ذکر کړم ده چې کېدای شي د ځینو اشخاص او سیمو د تلفظ په ارتباط یو تفاوت موجود وي. ځکه تاسو فرانسوي ژبه نه راواخلئ یا د انګلیسي نه راواخلئ د عین ښار د نامه په تلفظ کې به مشکل وي. په دې خاطر موږ په دې کتاب کې چیرته چې د ښارونو نوم راغلی د بندرونو نوم راغلی د سیاسي احزابو نومونه راغلي نو هغه تم بیا معادل انګریزي نومونه ورسره وصل دي. انګریزي سره خو بیا هم مجبور شوی چې هغه د پښتو هغه ورته لیکلی تلفظ ورته لیکلی هغه تلفظ فرضاً پم دغه ستاسو په کتاب کې دریاب دی ډیر مشهور دریاب دی پنجاب خواته بهیږي تاسو لیکلی دی ستلج په واو هم لیکلی دی. موږ چې یادېږي د مکتب په کتابونو کې بم واو نو ورکو بیا زه فکر کوم په اردو کې هم چې دا لیکي چې البته د اردو ژبو له سیمې سره تعلق لري دا دریاب په هغه کې واو نو ورکوي سین ته او په انګریزي کې چې دا یو خوري اس یو او یو ضرور نه ده چې د واو आवाज دی ورکی کله کله د فتحي आवाज ورکی. نو زه نه پېژنم چې تاسو بیا هغه څنګه یې په دې کې یو ظریفه موضوع ته اشاره وکړه. داسې مشکل کېدای شي د کتاب په ځینو برخو کې وي چې دلیل ماغه د تلفظ د تفاوتونو راځيږي دی. په دې خاطر دغه چا د پاره چې ډېر متجسس وي دغه ته پاره د ټول دغه نمونه سره انګلیسي کلمات هم راوړي دي چې هغه ته مراجعه وکړي چې دغه نه شي جوړیږي لا واو سره سم راځي یا له به واو سم راځي. شغله اریانځي زه د تصور کوم چې افغانستان په خوا لدی کورونیو جګړو لمخه د نمونه لپاره یو معیار درلود نیمګړی به وو خو معیار وو. موږ به نمونه په افغاني شکل تلفظ کول د دنیا د ملکونو د شاعرونو فرضاً ایرانیان وایي مکزیک پاکستانیان وایي مکسیکو موږ به ویل مکسیکو مکسیکو مم نویل مکزیک هم نویل. اوس په دې رسنیو کې دغه معیار
صدمه لیدلې ده. ډېر زیات خپل یو معیار هم درلود، یو افغاني یو وحدت وو په افغانستان کې په دې ساحه کې. زه ګمان کوم اوس د رسنیو کې دا ډېر نه مراعاتي شي. څنګه تاسو دغه موضوع ته هم پام کړی دی په خپل کتاب کې؟ تاسو کوم معیار په نظر کې؟ ټول هغه څه چې ما په ذهن کې شته دی دا هغه وخت نه چې مثلا موږ په د افغانستان په ملي رادیو او ټلویزیون یعنی یو افغاني معیار په څیر څه نمونه مې درلودل هغه ټول مراعات کړی دی. شغله اریانځي ک سړی کتابونه ګوري، ک انټرنیټ ګوري، لولي، دا ارقام ډیر مختلفي، کله کله خو فرقونه په کې زیاتي. تاسو لري مشکل سره مخامخ کېدی؟ د هر کتاب لکه د آسیا په سریزه کې، د استرالیا په سریزه کې او بل چې موږ د افریقا سریزه لیکو، د موضوع ته موږ اشاره کړې ده چې ډیر کله د عین موضوع په ارتباط په دوه درې ماخذونو کې بیل بیل ارقام راځي. لکه موږ د مثالونه ورکړي چې یو ماخذ یو هیواد مساحت مثلا 4,000 کیلومتر مربع ښیي او یو بل مثلا 4,000. نو الته بیا لیکلي چې موږ کوشش کوو چې هغه معلومات راواخلو چې هغه په ډیرو منابعو کې سره ورته وي یا یو بل ته ډیر نږدې وي. هغه چې ډیر زیات تفاوت راغلی دی هغه په فوتنوټونو کې یا په سریزه کې ذکر کړی. شغله ارنځي ستاسو د کتاب چې ما کوت د چین برخه، دا کتاب قسم په حمل کې چاپ شوی دی کنه؟ نو ډیر تاسو دی تاسو لیکلي دي چې د چین د کمونیست ګوند مشر هو جنتاو دی. حال دا چې دغه اوس به هو جنتاو نه دی، یعنی کتاب بلا په مطبعه کې پروتو چې حقیقت بدل سو. ما یو په جنو کتابونو کې یو بل طریقه لیدلې ده په دغه مواردو کې، داسې کوي چې فرضاً هو جنتاو همدا مثال دی، لیکي هو جنتاو چې له 2002 تر ټکی ټکی پوری دا ورسته وخت نشي هغه کوم قید چې معلوم دی د زمان هغه ذکرای، هغه کوم چې نامعلوم نه دی اوس هغه د خالی پریشلی یا ځینې نوري طریقې دي. څنګه آیا کله دغه طریقو استفاده وکړي دا هم په ګټه نه؟ یو وخت جناب رفیع ما د قصه کړې و چې دوه نړیواله جګړې نه مخکې وایو چې داسې یو کتاب په لیکلو باندې لاس پورې کړی و. بیا جګړه پیل شو او دغه دوه ملګرو ډیر کلونو سره ونه کتل چې بیا سره پیدا کړی وو. نو د دوام کاز دغه لیکوال نه پوښتنه کړې و چې کتاب چیرته ورسید، د نړۍ هنداره په تور د مثال دغه وخت. نو دوی ورته چې ما خو کتاب بشپړ کړی وو، خدای هټلر ظالم ګوتې کوواله، هیوادونه ګډوډ شوي وو، سرحدونه له منځه تللي وو، حزبونه منحل شوي، حقایق بدل شوي وو. شاغله یاریان صاحب څو مخکې مله استاد بختانی سره مرکه د پښتانه شورا د تذکره شپږم ټوک چاپ شوی و. په دې مناسبت د دوی ویل چې دا تذکره له 80 کالو راهیسې را روانه ده، ځینې ما کړي دي، ځینو پخوانو استادانو کړي دي، خو ډېر مشهور پخوانی او دوی ویلي دي چې اوس خو زما عمرم زیات دی نو ادامه نسم ورکولی، هم نوی شاعران زیاتیږي چې دا باید ولیکل شي، هم د پخوانو پیسه کې چې کوم معلوماتو دیغه معلوماتو پیسه کې تجدید نظر پکار دی، نوی اسناد لاسته راځي، نوی مسائل، نوی موضوعات پیدا کیږي، نوی تحقیقات کیږي. نو دا سلسله روانه ده. نو دوی ویل چې ما د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړاندیز وکړو چې دوی دې په د اکاډمي کې وڅانګه پرانیسي د پښتانه شورا په نامه، او په دې کې یو څوک دایمي کار کوي، دغه سلسله دی جاری وساتي. و تذکره د افغانستان 80 کال عمر کړی دی، دا باید عمر پسې وکړي، هم دغه سي معیاري پاتې سي. نو تاسو دې هغه پیسې کې دغه یو وړاندیز نه لري؟ نړۍ هنداري پیسې کې په سریزه کې لیکلي دي چې دا یو لوی کار دی او چون زه په تناب باندې مخ ته وړم نو خامخا په دې کې نیمګړتیاوې ډېرې وي. دنیا په ډېرو وادو کې زه معلومات لرم، د دې لپاره تیار نفر ناست هغه هر بادو چې په دنیا کې پیښیږي چې په هره برخه کې وي تصحیح عمل د هغه صف کاپي کې ورزیات کی، او چې کله د کال په آخر کې د نوي کال په پیل کې دا کتاب چاپیږي نو د هغه معلومات سره راځي چې تر پرونه پورې پېښ شوي دي. کومه مسله تاسو اشاره وکړه، دا کتاب چې څلورم ځل لپاره مطبعې ته روان وو تر هغه وخته پورې که په چین کوم تغییر راغلی، که په سوریه کې یا په افغانستان کې هغه ممکن زیات کړی دی، اما کېدای شي د چاپ او د بازار پورې راتګ 3 میاشتې وخت نیولی وي، په دې کې د معلوماتو د ځایولو امکان بیا نه وي، اما یو څه به عملاً پېښ شوي وي. نو زما وړاندیز به دا وي چې د افغانستان د دولت په یو ځای کې باید دغه څانګه جوړه شي چې هلته اکاډمیک کسان ناست وي، دغه نوی نسل هلته حضور ولري، د کتاب په پښتو باندې، په دری باندې، په ازبکي باندې، ځکه دا د نړۍ د پیژندنې او ځان په هغه کې پیدا کول لپاره یوه ښه منبع کېدای شي وي.